د نړۍ هیوادونه. د نړۍ هیوادونه یوه معلوماتي او په زړه پورې خپرونه. د نړۍ هیوادونه تاسې له نړۍ سره اشنا کوي. دغه خپرونه تاسو د نړۍ د جغرافیوي، تاریخي، سیاسي، اقتصادي او فرهنګي بهیره خبرې. غواړئ چې د نړۍ په اړه معلومات ترلاسه کړئ نو د ننګرهار ملي راډیو څخه د نړۍ هیوادونه مه هېروئ. دغه خپرونه هره دوشنبه سهار 10 بجې او بیا ځلې سې شنبه مازدیګر 4 بجې اورېدلی شئ. د خپرونې کوربه خاکسار زیب. د ننګرهار ملي راډیو قدرمنو اوریدونکو سلامونه احترامات مې منئ په دې تمه چې روغ او جوړ خوشحاله اوسئ او د ژوند هره لحظه مو په خوښۍ خوشحالۍ تېرېږي. قدرمنو اوریدونکو خاکسار احمد زیب سره د خپلو تخنیکي ملګرو ستاسو په خدمت کې ما او د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه به درته وړاندې کوم. ګران اوریدونکو تاسو ته معلومات دی چې په دې خپرونه کې موږ تاسو ته د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو په باره کې معلومات درکړو. درنو اوریدونکو نن موږ غوښتل تاسو ته د اروپا د لوی وچې نه د یونان هېواد په باره کې معلومات درکړو. ګران دوستانو په خپرونه کې موږ تاسو لپاره د یونان نه زموږ یو افغان مهاجر دی چې د اوس لپاره په یونان کې اوسېږي. هغه مې میلمه کړی دی د یونان نه سره د نټ لارې آنلاین دی. هغه نه به د انټرنیټ لارې پوښتنې کومه د یونان هېواد کې، ځکه چې هغه په یونان کې د 8م کال دی چې په یونان کې اوسېږي. هغه به د هغې ځای د اوسېدونکو د ژبې، کلتور، فرهنګ، همداشان اجتماعي خصوصیاتو، همداشان په ډېرو رواجونو لیدلي وي. د هغې ځای د اوسېدونکو سره بلدي، ځکه چې سړی په یو ځای کې 8 کاله عمر تېر کړي د هغې ځای په باره کې ډېر معلومات لري. ما سره هم په خپرونه کې واحد الله جان میلمه دی چې دا د لغمان ولایت اوسېدونکی دی. اوس لپاره یې کورنۍ په ننګرهار کې اوسېږي او دا په یونان کې مهاجر دی. هغه سره به هم مرکه کوم، هغه سره آنلاین دی. خو په سر کې قدرمنو اورېدونکو زه غواړم تاسو ته د یونان هېواد د نومونو په باره کې معلومات درکړم، ځکه چې هر څوک په نوم پېژندل کېږي. د یونان هېواد د نام لنډیز نښه په انګلیسي ژبه کې GR دی. نړیوال نوم یې هالینیک جمهوریت، رسمي نوم یې یونان، سیمهیز نوم یې هالینیکا ډیموکراتیا او پخوانی نوم یې د یونان پاچاهي ده. ګران اورېدونکو یونان هېواد په ختیځه نیمه کوره، شمالي نیمه کوره، یونان د بلکان په ټاپووزمه کې، د اروپا په جنوبي برخه کې، د ایجن او میدترانې د سمندرګیو په څنډو کې، د ختیځ طول البلد د 20 درجو نه تر 28 درجو او د شمالي عرض البلد د 40.5 درجو څخه تر 41.5 درجو ترمنځ موقعیت لري. همداشان د یونان هېواد پراخوالی 1,09,940 کیلومتره مربع دی. شمال ته بلغاریا، مقدونیا او البانیا، جنوب ته د میدترانې سمندرګي، ختیځ ته ترکیه او د ایجن سمندرګي، لویدیځ ته بیا هم ایوني سیند موقعیت لري. په وچه کې د یونان هېواد د ټولو پولو اوږدوالی 1,228 کیلومتره دی او دا هېواد له اوبو سره 13,690 کیلومتره ګډه پوله لري. د نورو معلوماتو لپاره به د واحد الله جان نه پوښتمه. واحد الله جان سره او د اوس لپاره آنلاین دی. په سر کې واحد الله جان تا ته ښه راغلاست وایم په دې تمه چې روغ او جوړ خوشحاله اوسئ او د مسافرۍ شپې ورځ در باندې په خوښۍ خوشحالۍ تېرېږي. او تانه ډېره مننه کومه چې زما بلنه دې ومنله او درنو اورېدونکو ته به د یونان هېواد په باره کې معلومات ورکړئ. که په سر کې قدرمنو اورېدونکو ته خپل ځان در وپېژنئ، تاسو په افغانستان کې د کوم ځای اوسېدونکي یې او د اوس لپاره هم کورنۍ په کوم ځای کې اوسېږي او له تاسو څومره وخت کېږي چې په یونان کې مهاجر یې؟ ډېر ښه مننه. السلام علیکم، خیر اوسئ، تاسو ستړي مه سئ. ما ټول سلامونه د ننګرهار راډیو ټلویزیون ته په ګرمو توګه وړاندې کومه. زما نوم وحید الله ده، د لغمان ولایت ما او اوسېږم. فعلا کور مې په ننګرهار ولایت کې ده. نو ما خپله تقریبا کم 2 کاله یا 8.5 کاله دغسې کېږي چې په دې یونان کې پروت یم. ښه، له تا نه ډېره مننه کوم وحید الله جانه. زما سره هم پوښتنې ډېرې دي، دې ته به ځوابونه ورکوي. که په سر کې دا ووایي چې په یونان هېواد کې مهم غرونه شته او که نه؟ نه، غرونه نشته، ولې چې دې شاوخوا اوبه دي، ټول غرونه دومره نه لري، خاص داسې تاپې دي. نو داسې غرونه نشته پکې اصلا. کوم ځایو کې چې زه خپله ګرځېدلی یم، یعنې ډېر وخت ما په وچه کې تېر کړی. دغه تقریبا 2.5 کاله کې چې اوس زه په یو وړوکې ولایت کې پروت یم، د پاروس په نوم یادېږي. دا خپله یو جزیره ده، زه خپله په پاروس کې پروت یم او دلته خو شاوخوا ټول اوبه دي، واړه واړه غرونه شته، خو داسې غرونه نشته لکه موږ او تاسو افغانستان چې غټ غټ غرونه ماشاءالله جګ جګ غرونه دي، نو هغه شی دلته نشته. د یونان هېواد غرونه په شنو ورو باندې پوښلي دي که نه؟ یعنې زموږ د هېواد په شان باندې
شنې ونې لري که نه؟ نه داسې کار ده چې ونې ښایسته ونې لري، یعنې فروټو کې میوهجاتو کې ډېر ښایسته میوې لري، لکه موږ افغانستان غوندې یعنې قسم قسم میوې دي، ډېر ښایسته میوې لري، که مڼه ده، که زردالان دي، که شفتالان دي، که ام ده، که ناک ده، هر څه چې ووایه که نه، که انګور دي زیاتره، یعنې انګور پکې ډېر کښت کېږي دلته انګور، ولې چې دا خلک د کراسي ته جوړوي د انګور زیات کښت کېږي پکې، او زیتون پکې ډېر زیات استعمالیږي چې یعنې حد نه سوانو لایه تنهایي پورې زیتون ده پکې. مننه تنه وحید الله جانه. او په غرونو کې د سیل او تفریح لپاره هوټلونه جوړ شوي که څنګه؟ په غرونو کې هوټلونه نشته، هوټلونه هم شته، خو داسې هوټلونه دي چې هغې دپاره ټورست راځي. دا ګریک چې ده دا داسې یو ملک ده چې د کم ملک خلک ووایي، یعنې مثلا کاناډا، امریکا، لندن، جرمني، بلجیم، ناروې، دا ټول خلک دا اوړي ته دا ګریک ته راځي، ولې چې ډېر ښایسته موسم لري، یعنې سمندرونه ښایسته داسې بیچونه لري، د همدا سمندر غاړو کې خلک لمباګان ته راځي، تفریح دپاره راځي، چې ډېر د سیل ځای ده. تا ته بهتره معلوم ده چې یونان یو قدیمي ښار ده، خلک چکر او سیل دپاره راځي، تفریح دپاره راځي. ښه رابو شو د یونان هېواد د سیندونو باره کې معلومات ته. په یونان هېواد کې غټ سیندونه شته او که څنګه، او کوي د دې سیندونو نه د کرنې په برخه کې استفاده کیږي او که نه؟ سمندر ده پکې، سیندونه نشته، سمندرونه دي. ښه اوس دا خپله زه کوم ځای کې چې پروت یم اتن ښار نه 15 ګنټې صرف کشتۍ مزل کوي، 15 ګنټې چې دی موږ جزیرې ته راځي، خو بیا دلته دغه اوس موسم د پسرلي ده، وړی ده، نو همدا ټورست را روان دي، نو رش جوړ سوی ده. ښه دې کرنې استفاده نه کوي دلته، چې دی ټول کمپیوټرایز سیسټم ټیولونه یې وهلي دي، او پټۍ کې اصلا دوی اوبه نه لري، دا ټول کمپیوټرایز سیسټم پایپونه لګېدلي دي، لکه چې تاسو افغانستان کې بور وهو هغه سیستم د پایپونه ټول د ټیم باندې الارام ورته لګولی، چې کوم ټیم د اوبو ټیم وي خپله لګېږي، په خپل اندازه اوبه شیندي پې، که غنمي، که جواري، که مۍ، که دالې، که لوبیا، هر څه چې په خپل په سیستم باندې اوبه لګولي، کمپیوټري ټیم چې پوره سي خپله اوبه شروع کېږي او اوبه په سیستم شیندي لکه باران غوندې. ښه مننه. او د یونان هېواد اقلیم څه ډول دی؟ په ژمي کې په دې هېواد کې هوا څنګه وي؟ په اوړي کې څنګه وي؟ بارانونه انداشان واوره ګلۍ په دې هېواد کې اوري که نه؟ که د اقلیم په باره کې معلومات راکړي چې د یونان هېواد هوا څه ډول ده؟ یاره خاکسار صاحب چې تا ته ووایم که نه، اوړی داسې اوړی لري لکه ننګرهار اوړی، ښه ګرمي ده، داسې ګرم مر لري، خو چې سوري ته کښېنې بیا ګرمي نشته، او ژمی داسې یخ ژمی ده چې 3 میاشتې اصلا څوک کور نه وتلی نشي، نه کار کولی شي، نه کور نه وتلی شي، صرف دکان ته به ځې، سوپر مارکېټ ته به سودا به راوړې، بېرته به کور ته ننوځې او بخارۍ ته به ناست یې، اصلا امکان نشته چې کار وکړې یا یې باندې وځې. حتی دا ګریکیان هم همداسې چې ژمي کې اصلا دوی کور نه وځي او نه کار کوي، یو وړی بل وړی دوی کار کوي. دا هر ولایت لکه افغانستان غوندې. اوس موږ په ننګرهار کې باران کېږي، واوره نه کېږي، په کابل کې ژمي کې واوره کېږي، اوس دلته داسې ځای ده چې واوره کېږي، یو ځای ده دغه اوس کوم ځای کې زه جزیره کې اوسېږم، دلته په اوړي کې نه ده، په 4 میاشتو کې یعنې 4 ورځې باران نه نور مکمل باراني، مکمل باران ګلۍ، یعنې یو طوفان پکې ده چې اصلا طوفان خو درېدلی نشي. 8 درجې 9 درجې موږ په انټرنیټ کې ګورو، 10 درجې باران هوا پکې لګېږي، داسې یو طوفان چې درنه څه ووایم چې موږ خپله په موټرسایکل چېرته ځو، دا موټرسایکل شترنګ دی خواخوا ځي، دومره تیز طوفان وي. ښه وحید الله جانه، کرا شو د یونان هېواد د پلازمینې په باره کې معلومات راکړي چې د یونان هېواد پلازمینه کوم ښار دی او په کومو ښارونو کې ډېر خلک اوسېږي؟ یعنې په کلیوالي سیمو کې خلک اوسېږي نه اوسېږي، په ښارونو کې ډېر خلک اوسېږي؟ خاکسار صاحب ښه پوښتنه دې وکړله. داسې چل ده چې د یونان پایتخت ښار چې ده اتنس ده، چې ډېر غټ ښار ده او ډېر ښکلی ښار ده، نو ولایتونه ډېر لري، یعنې جزیرې لري، نو سرحدونه لري، ډېر ښه ښارونه لري. یعنې ولې ځکه ما تا ته مخکې درته وویلې چې ډېر خلک سیل دپاره راځي دې ملک ته، چې دې ملک سیل وکړي، تاریخي آثار لري، ښه سیندونه لري، ښه جهیلونه لري چې خلک سیل ته راځي، جزیرې دي، تکې شنې جزیرې دي، خلک سیل دپاره راځي، ټول ټورست راځي ورته. ولې اوس دغه کوم جزیره کې چې دلته اوسېږم فعلا ژوند کوم، دلته صرف دغه یو وړی بل وړی چې دوی سکولونه چوټي سي، دغه د 15مې میاشتې په 15 تاریخ باندې سکولونه چوټي کېږي، دا خپل ګریکیان هم راځي دی پاروس ته، چې کوم ځای کې زه اوسېږم دې جنوب پاروس ده، یعنې ډېر نامي جزیره ده چې هغه خارجیان هم چې پښتنو کې چېرته ځي وایي پاروس جزیرې ته ځم، ولې چې ډېر نامي جزیره ده، ښایسته هوټلونه، ښایسته بیچونه پکې شته، ښه دوکانونه، ښه مغازې او خلک هم ښه خلک دي. نو اتن کې خلک ډېر اوسېږي، ولې چې هلته
مهم خلک چې دي ټول پاتن کې دي. جزیرو کې دومره خلک ژوند نه کوي. یو تفریح دپاره ځي، یو 10 ورځې یا 15 ورځې 20 ورځې همدا خپله ګریکیان یونانیان درته ښیم، دوی خپله 15 ورځې 20 ورځې دپاره ځي، هلته یو تفریحګاه جوړوي یا تفریح کوي، بیرته ځي خپل کور ته ځي، وطن ته یعنې بیرته ځي. دوی چې کوم جزیرو کې اوسېږي خپل کورونه یې اخیستي جوړ کړي دي صرف چکر دپاره، اوسېدلو دپاره نه. ګرچې وړی راسي 10 ورځې یا 15 ورځې خپل جزیره کې تیر کړي وخت، یعنې پلرنی ځای لکه چې اوس موږ د لغماني اوسېږو په ننګرهار کې، کله کله چکر ته راسو لغمان ته، یو 15 شپې یا 2 شپې وکړو، بیرته ننګرهار ته راسو. دا خلک هم دغسې خوی ده پکې. کادي ترش چې په یونان هېواد کې د ژوند تمه په منځنۍ توګه څومره ده؟ یعنې خلک یې څو کلنې چې مړه کېږي، څو کاله عمر ته انسان ورسېږي پکې مړ شي، 100 کاله 50 کاله 80 کاله، اخري حد څومره دی په یونان هېواد کې؟ خاکسار صاحب ښه پوښتنه دې وکړه ده. د دې خلک یعنې عمر ډېر زیات ده، یعنې دغه 90 نه کته دوی نه مړ کېږي. حقیقت خبره درته وکړم، یعنې دغه دومره وخت کې ما 10 مړي نه دي لیدلي چې 50 کلنۍ کې مړ شوي. چې 50 کلنۍ کې مړ شوی دوی په یونانۍ ژبه کې وایي چې میکروپیدیتن، یعنې وړوکی ماشوم مړ شو، وایي وړوکی ماشوم مړ شو، د مرګ لایق نه و 50 کلن کې چې مړ شي. یعنې چې دوی زر مړ شي هماغه 90 15 یا 95 کې مړ کېږي دوی. ښه، او د کومو مرضونو نه دا خلک مړ کېږي؟ نه دوی ته دا هېڅ تکلیف نشته. دوی یو خبره ته وکړم، یعنې ګل د په مخ خدای د په ماو تاسو نه خوړل کوي. دا خلک چې د خنزیر غوښه ډېر خوري، پوه شوې. دوی د وینې کسترول چې ده غوړې زیات سي، پښې وپړسېږي، غوښه یې تکه شنه واوړي، بس نو د جای وغورځېږي، په کټ کې پروت وي، همغې ته هم خوشحاله وي، بس وایي ژوندی یم. تقریبا دغلته موږ کور سره یو سړی تقریبا یو 4-5 میاشتې مخکې مړ سو، د 95 کلو که 98 کلو، 10 کاله صرف په کټ کې دی پروت و. ښه وحیدالله جانه، مننه، په زړه پورې معلومات دې راکړه. وحیدالله جانه، که په دې اړه ته معلومات راکړې چې یونان هېواد کې مور و پلار د زړښت مرحلې ته نږدې شي، اولادونه یې دو څومره قدر څومره احترام یې کوي؟ خاکسار صاحب داسې کار ده، شکر الحمدلله مو تاسو ټول مسلمانان یو، دا خو مو تاسو ټول ته پته ده چې وایي جنت د مور و پلار په خو لاندې ده. دا خلک چې دي اصلا چې دغه چې زلمیان سول چې دغه 150 کلو ته عمر ورسېده، نو نه د پلار قصه کې ده نه پلار د زوی په قصه کې ده. چې زوی زلمی سو، نه پلار ټنګه ورکوي نه زوی پلار ته ټنګه ورکوي، دواړه بس داسې سي لکه چې بیل سي. په زلمیتوب کې واده یې کړی نه وي، چې واده وکړي زوی خپل کار پسې ځي او پلار خپل کار پسې ځي. خالي دومره وایي چې دا مې پلار ده، هغه وایي دا مې زوی ده. لکه چې موته لکه چې ونډیوال یو بل چېرته وایي سلام علیکم وروره جوړه ښه، لکه چې دغسې کېږي. نو دغلته ما درته وویل که چې دغلته موږ کور خوا سره پراته دي، یعنې ما تر اوسه نه دی چې دې زوی راغلی یا لور راغلی دې پوښتنه یې کړي. بیچارهګان خپله ټکېږي، بس یو خوا کېږه بل خوا کېږه، بس پوښتنه یې نه کوي. خلاصه خبره خاکسار صاحب. ښه مننه وحیدالله جانه، که په دې اړه معلومات راکړي چې په یونان هېواد کې یونانیان مړه شي، د دوی د مرګ مراسم څنګه وي؟ په څه ډول سره دوی ښخوي؟ نور هغه کوم خلک ورسره غم شریکي ښکاره کوي؟ خاکسار صاحب اول به داسې خبره ده چې د مرګ حساب چې ده که نه، دوی چې کله مړ کېږي، نو ما خو تا ته مخکې ویل چې دوی د 90 نه ټیټ نه مړ کېږي، اصلا څوک زړه ورپسې نه کوي. که ویم کې یا به یې لوري یا به یې ښځه، نو هغه زوی هم امکان نه لري چې ورپسې وزاړي، پوه شوې. چې ولې دوی مړي چې دي ماشاءالله مو تاسو مسلمانان په ابرو عزت سره جنازه کېږي او خاورو ته سپارل کېږي. او دا خلک چې دي بس خالی هغه چې مړ سي، بیا ورته د 3 پیس کوټ واچي، ورته کوټ پینټ ورته واچي، ټای ورته ولګي، جوت کې ورته ګل کېږي، بس ګاډي کې د جنازه ګاډي کې کېني سیم بس کېږي او د دې په دې بازار کې دا سړی مړ سو، بس بیا خخایي. نو هغې پسې زړه مړه نه سونه دا خبره شته چې دا دویمه ده یا دا درېیمه ده، چې یو پېری خښ کې خلاص ونو. ښه، په یونان هېواد کې ماشوم چې پیدا شي، دوی د خوشحالۍ مراسم څنګه دي؟ هغه ماشومې چې پیدا کېږي هلکې که جلۍ، دوی ته کوم مشکل نه لري، دواړه ته دوی خوشحاله دي. دوی داسې خاص کوم مراسم نه لري، صرف کلیسې ته ځي، هلته د خدای د موتاس وساتي د کراسۍ ورته خوله کې څڅوي، یعنې شراب یې خوله کې ورته څڅوي، بس هغه د کلیسا پاپا چې ده هماغه پې نوم ږدي او غنم منم لکه داسې نینې غوندې جوړوي، په خلکو یې ویشي، بیا نو هغه کورنۍ پورې اړه لري، بیا پارټي مالټي کوي، وټل کې کوي، خلکو ته ډوډۍ ورکوي یا یو سیل موسیقي جوړوي، نور بس ختم. ښه، رابوی شوي ودونه مبارکي. په یونان هېواد کې یونانیان څو کلنۍ ته ورسېږي ودونه کوي، او د ژوند انتخاب یې څنګه دی؟ په خپله خوښه دی او که د مور د پلار په خوښه دوی ودونه کوي؟
او د ودونو سیستم څنګه دی، رواجونه څنګه دي؟ خاکسار صاحب دا هم ښه پوښتنه وکړه. ودونه دوی داسې کار ده چې دوی اول ډېر داسې لکه موږ افغانانو غوندې په وړو کې سن باندې ودونه نه کوي. دوی تر څو چې 15 22 40 کالو ته ونه رسیږي دوی ودونه نه کوي. دوی اول یو 10 کاله وکاله دوی یو بل سره داسې بیادبي د مافي ګرل فرند او بای فرند یعنی یو بل سره ملګریتوب کوي، مینه کوي چې دا دغې په خوی پوهېږي دا دغې په خوی چې دا څنګه ده ما سره ګزاره کولی شي نشي کولی. بعد 8 کلونه بعد بیا دوی ودونه کوي. دوی د واده پروګرام هم دغسې ده لکه چې ماشوم چې پیدا کړي کلیسې ته وړي لکه دوی هم دغسې واده چې وکړي بس ګاډي 8 ګاډي رواني بس لکه موږ افغانانو غوندې. خو دوی بیا اراندونه شروع سي خلک پوهېږي چې واده ده بیا کلیسې ته لاړ سي هلته نکاح وتړي همغه پاپا نکاح تړي هر چې کوي رښتیا خبرې موږ تللي نه یي څه دروغ درته ووایم. همالته مراسم ختم سي بیا خپل خپلوان چې کلیسې ته راغلي هغوی ته بیا ټول همالته اعلان کوي چې په فلاني ورځ په فلاني هوټل کې موږ له خوا نه پارټي ده بس تاسو به راځئ. بیا هغه شپه دوی ځي همغه هوټل کې پارټي کوي ختمه خبره. وروره کدی ترا شو چې د یونان هیواد اوسیدونکي د کوم نژاد څخه دي، یعنی تور نژاد دی، سپین نژاد دی، زیړ نژاد دی، د اوسیدونکو رنګ څه رقم دی او په دې هیواد کې د کومو نژادونو خلک ژوند کوي او ډیر پکې کوم خلک اوسیږي؟ اوسیدونکي هم د خپل یونانیان دي نو زیاتر پکې دغه لکه موږ غوندې مهاجر پراته دي، البانیان سته، بلغاریان سته، ترکیان سته، رومانیان سته، مصر والا سته، سوریه والا سته، عربان شته پکې یعنی مهاجر پکې زغ زیات ډیر پراته دي، فلسطین سته، اسرائیلیان سته، مهاجر زغ زیات پکې اوسیږي. او د اوسیدونکو دین او مذهب کوم دی؟ اوسیدونکي د کوم مذهب پیروان دي؟ او کاتولیک پکې سته خو دوی زیاتر د عیسی علیه السلام پسې ډېر هغه کوي ولې چې هر چېرته وګورئ دوی کلیسا چې ده هم د عیسی علیه السلام. کاتولیک هم سته، کاتولیک خو تاسو ته به پته وي کاتولیکیان زیاتر دلته کلیسې ته نه ځي، هغوی صرف ایټالې ته ځي چې هلته غټ پاپا دغې ته ورځي، دې کلیسا ته نه ځي، دا واړه کلیساګانې چې دي دې ته نه ځي، هغوی ایټالې ته ځي. او د دې ترڅنګ په مذهبونو باندې پابندي په یونان کې شته او که نه؟ او مسلمانان پکې اوسېږي که څنګه؟ په دینونو باندې شکر الحمدلله موږ الحمدلله ټول مسلمانان یو. دا کوم جزیره کې چې زه اوسېږم دلته افغانان دومره نشته، یعنی تخمینا ټول موږ په دې جزیره کې 15 افغانان پراته دي، نور دا ټول هم دا خارجیان پراته دي. ولې موږ منځونه خپل کور کې کوو او د اختر منځ په جمع کوو، ښه ښایسته ګراوند شته هلته غټ میداني د همالته ځو قاري صاحب لرو بس همالته د اختر منځ کوو. او روزې میاشت کې تراویح موږ کور ماشاءالله غټ کور ده، غټ سالون لرو بس 15 انډیوالان یو ځای کېږو بس همالته تراویح کوو خپل کور کې. کې جماعتونه ماشاءالله زغ زیات دي، د افغانان هم شته، د پنجابیان هم شته، د بنګالیان هم شته، ماشاءالله ښایسته جماعتونه جوړ کړي دي. د اوسیدونکو رسمي ژبه کومه ده؟ رسمي ژبه هم دا یوناني ژبه ده، هم دا خپله ژبه استعمالي یوناني ده. د دې ترڅنګ په نورو ژبو باندې خلک په یونان هیواد کې خبرې کوي که نه؟ شته اصلا دلته څوک نه په یعنی په کوم جزیرو کې چې اوسېږي غیر د یو دوکاندار نشم ویلی چې درته دروغجن بسم چې دوکاندار په ژبه یې پوهېږي، ولې چې هغه همیشه هم دغه کار ده. په دې کوم جزیره کې چې زه اوسېږم دغه دوکاندار چې ګورې که نور ژبو باندې نه پوهېږي انګلیش حتما پوهېږي، ولې چې هغه ته خریداران راځي باید په انګلیش پوه سي. نو اصلا دلته څوک دا نور ژبو ته اهمیت نه ورکوي، صرف دوی خپل ژبې ته اهمیت ورکوي. لکه د ایران ته ګوره غیر د خپل ژبې نه بل ژبه نه استعمالوي، ایراني استعمالوي. او دلته چې دا صرف دوی خپل ګریکي ژبه استعمالوي، انګلیش ته اصلا اهمیت نه ورکوي، نه فرانسوي ژبې ته، نه جرمني، نه بلجیم، نه ناروې، یو ته اهمیت نه ورکوي. لیکل او لوستل لکه چې دا موږ افغانستان کې چې اوس مو تاسو مکتب کې یو لیسانس انګلیش دلته مو دا قانون بدل شوی ده تقریبا دغه خو شپږ کاله به کېږي دوی انګلیسي ته لږ وده ورکړې سکول کې انګلیش وایي، نور مخکې نه و صرف هم دغه یوناني ژبه استعمالېده. ښه او که درته ووایي چې یونان هېواد څو ولایتونه لري؟ یو 50 ولایتونه لري او 258 جزیرې لري، غټ واړه جزیرې لري، یعنی جزیرې ډېرې دي پکې. او جزیرې زغ زیاتې دي پکې. ښه ډېره مننه. او که د حکومت په اړه معلومات راکړي چې د یونان هېواد حکومت څه ډول دی؟ جمهوري دی، پارلماني دی، ولسواکي دی، شاهي دی، څه ډول دی؟ نو لکه موږ افغانستان غوندې چې کرزی صاحب اوس ناست دي که نه 4 کاله یا 5 کاله بعد بیا پارلمان کېږي دغسې ده. اوس هم دلته انتخابات روان ده، ما ته پته نشته چې اوس پاچا څوک شوی ده. خو نن چې زه کار نه راغلم ما انډیوال راته ویل چې یو کس نوم یې واخیسته وایي دا کېناستې ده، ولې چې دا ګریک خو ما ته ویل چې دا یونان چې ده ډېر
اوس شاته پاتې ده، تر تندی پورې قرضه کې غرق ده، کاروبار بیخي پکې ټپ ودرېده. ګریکیان خپله په هړتالو شروع کړی ده، تاسو ته به بهتره معلومي ټي وي کې به لیدلې هړتالونه کېږي. اوس مخکې کراملي پاچا کراملي چې ختم سو بیا پپندریو ختم سو بل ناز چې هغه زه نه پېژنم چې هغه څوک ده اوس. نو اوس معلومات نه کېږي نو چې دا څنګه کېږي لکه موږ افغانستان غوندې پارلمان. ښه په یونان هېواد کې افغانان رای ورکولی شي؟ ولې نه؟ ګرچې که اسناد ولري رای ورکولی شي، چې اسناد نه لري هغه رای نشي ورکولی. اوس دغه پپندریو چې مخکې مې نوم درته واخیسته دی ویلې چې زه افغانان ته دې یو پېره امیګریشن کولاو کړی په 2002 کې. همدا پپندریو مخکې د هغې نه چې پاچا و پپندریو هغې امیګریشن کولاو کړی او تقریبا 100 افغانان ته پاسپورټونه ورکړي وو. بیا کله چې بیا پپندریو دغه پروس کاله کېناستېده بیا هغې ویلې چې زه چې کېنم ما ته افغانان هم حق لري چې ما ته رایه ورکړي، چې چا ته ما پاسپورټ ورکړی ده یعنې دې چې تابعیت مې ورکړی هغه ما ته رایه اچولی شي، ولې چې هغه افغان مهاجر او ګریکی ما ته یو شی ده، ولې چې دواړه د دې یو ښار دي. اوس هغه هم دلته کار کوي، دی هم دلته کار کوي، هغې حقوق د دې حقوق ما ته مساوي ده. خو بیا دلته مخالفین پیدا چې نه موږ مهاجر ته حق نه ورکوو، که مهاجر نن سبا تا سره پارلمان کې ودرېږي سبا به دوی موږ سره مکمل په دې یونان کې برخه غواړي چې دې کې ما پارلمان کې ووټ هم اچولی ده او زه حق لرم او زه تابعیت لرم، ما ته به داسې کېږي. نو بیا دلته یو بل سړی و چې همدا کراملي مې درته ویلی دا په مهاجرو مخامخ اوچت سو، چاته یې واک ورنه کړ، ویلې غیر د یوناني نه بل څوک تا ته رایه نسي اچولی. بیا کله چې پپندریو پاچا سو هغه دولت بیخي پاسرفته سو، نورم قرضدار شو. څه خبرې چې 130 تریلیونه ده که میلیونه ده یورو بیا قرضه یې واخیسته. اوس جرمني ورته ویلي چې جزیرې په ما خرڅ کړه که کشتیګانې خرڅ کړه نور پته نه لګېږي. نو اوس هغه پپندریو بیرته کوز سو، یو کال پاچاهي ونه کړه بیرته کوز سو. هغې ویله زه په خپل خوښه یې پرېږدم چې څوک یې کوي ودې کړي زه یې نه کوم. هغه اوس بل نفر ناست ده، نن بل نفر رئیس جمهور شوی ده، اوس ما ته پته نه چې هغه څوک ده، نو دې کې معلومات نه لرم نن. او محکمې په یونان هېواد کې شته دی که نه؟ اوه محکمې شته ښه غټې محکمې شته چې یعنی دغه کوم جزیره کې چې زه اوسېږم دغلته مثلا یعنی وړوکی جزیره ده، یعنی محکمه لري، قانون یې ډېر ښه قانون ده، حق ته حق وایي ناحق ته ناحق وایي. چې جرم دې کړی نه دغه دی ما خپله ما درته ویل چې شپږ نیم کاله یا څه کمو کاله مې کېږي نو ما جرم نه ده کړی، یعنی تر اوسه زه یو خالي کاغذ نه لرم چې زه سره وګرځوم نه، په موټرسایکل نه ګرځم او تر نن ورځې پورې شیطان غوږونه کاڼي تر اوسه پولیسو درولی نه یم، قانون نه ګرځم. خو چې سړی جرم وکړي هغې ته بیا ګوري چې تا څه شی کړي څه شی نه دي کړي. نو اصلا دا تا سره څوک کار نه لري چې ته څه شی کوې څه شی نه کوې. دا خلک څوک خوښوي؟ کاریګر سړی خوښوي چې کار کوي کور ته راځي یا یو چکر وځي بیرته راځي کور ته خلاص، هغې سره څوک کار نه لري. او چې یو ځای بې ځای ناسته پاسته کوي یا هر پړک دی اچولی خاندي یا یو ځای کې لارې په سر ناستې 4-5 راټول سوي دا پابندي شته، درته راځي وایي چې څنګه ناستې څنګه چل ده کار لري دلته څه شی کوي. او کېنه هلته دوکانونه دي هوټلونه دي یعنې کافیتیري دي کافخانې دي، یعنې لار سره ته کېنه کافه ده. اوس که تا سره څوک کار نه لري که اسناد لري که نه لري تا سره څوک غرض نه لري. په دې حکومت کې دغه یو غټ خواله دغه ده چې اسناد والا او بې اسناد والا سره څوک کار نه لري. که اسناد لري هم جب کې به دې پروت وي څوک پوښتنه نه کوي چې اسناد لري، او چې اسناد نه لري هم څوک دې پوښتنه نه کوي. ما تا ته ویل چې ما خپله دومره وخوتی ده ما سره یو سپین کاغذ هم نشته چې زه پولیس والا ته یې وښیم چې ما سره دا کاغذ شته. بله ورځ ما ته هلکانو ویلې چې دغسې دلته کاغذ ورکوي او چې چا زه بزدی هغې ته هم ورکوي چې هغه پوهېږي چې دی څومره وخت تېر کړی. مالولا مالې زه به خو لږ ما ته ګوټ خو م زده ده، مالې ورته ووایي چې دومره وخت هم تېر کړی ده دغه هم زه به زده ده، که کاغذ راکوې هم خوښه دی که نه یې راکوې هم خوښه دی. خدای هم دې تې وساتي تر اوسه تللی نه یم، ما تا ته اول نه ویلې. او کوم انډیوالان هم چې پکې وخت تېر کړی ده، یعنې دلته ما سره خپله دې جزیره کې انډیوالان شته، چا 3 میاشتې تېر کړي، چا 4 میاشتې، چا کال پکې تېر کړی ده. یعنې اوس هم موږ افغانان په جیلو کې پراته دي، یا تاریا کې کار کړی ده یا بل کار کړی، خو هغه خدای ته پته ده. چا باندې 15 کاله قید ده او چا باندې 2 کاله. خو وایي جیلونو کې پابندي نشته، ډوډۍ ورته میلاویږي، ښه بستره میسره هر څه سیټ ده، خارج ده نو یورپ ورته خلک چی شته. او بله خبره وروره د یونان هېواد د خپلواکۍ ورځ کومه ده؟ دو کومه ورځ لمانځي چې په دې ورځ باندې دو خپلواکه شوي؟ یاره خاکسار د خپلواکۍ ورځې داسې خاص ما ته پته نشته، خو کومې ورځې چې ولې چې دوی په ژبه یعنې چې خلک 20 کاله هم دلته تېر کړي دوی په ژبه مکمل نه پوهېږي. دوی چې یعنې چې زوی پیدا شوی نن یو غټ جشن ونیسي ورته وایي چې شی ده، وایي موږ اختر ده،
اصلا چاته پته نه چې د چی اختر ده او موږ هم ته پښتنه نه کول چې دوی ډیر بده مانی چې پښتنه ته وکي هغه بیا ته وای چې تا پکې څه کار چې پښتنه کوي خالی دغه زیاتر داخله ورته د دیجی خلک ورته پاسګا وای چې په کوم ورځ باندې چې دوی ازادي میلاو شوې ده هغه تاریخ وی ولاکه ماته معلومي خو دغه یو میاشت مخکې ازادي ورځ تیر سو چې د اسکولیان ټول راوتیو د کالجان ټول په یو رنګ لباس راوتیو په دې جزیره کې تاویل او د ډولو ډمپه کې اچولي و چې موږ د ازادي ورځ ده یو میاشت مخکې خام په دې اړه معلومات لرم د یونان هیواد د خپلواکۍ ورځ 1820 له عثماني سترواکۍ څخه ده ملي رخصتي 1820 ده همدا شنده هیواد دې ترڅنګ په یو ان کې هم غړیتوب لري چې د غړیتوب نټۍ 1945 د اکتوبر 25 ده کارا شو د یونان هیواد اقتصاد ته موږ اوردون ته معلومات دی چې نن سبا د یونان هیواد اقتصاد ډیر زیات دی تاسو په خپل سترګو لیدلی چې د یونان خلکو اقتصاد څنګه دی او د سړي سرکرانه عاید څومره دی یعنی خاکسار صاحب ما ته اول نه ویل چې د یونان اقتصاد ډیر پټیټېدو ده اقتصاد بیخي په صفر کې یعنی کم ملک ونه وای چې دلته قرضې نه ورکړي تاسو په پته لګیږي ولې چې تاسو ماشاءالله خپل پر ټلویزیون کې موږ نه ډیر تاسو معلومات کیږي ولې چې سلیری ساته تاسو هم دي خبرو اترو باره کې ګرځي تکلیفونه وباسي یعنی خو یوي نو دا اقتصاد ورځ په ورځ پټیږي دا اوس کوم راغلی په ملک ته چې 2014 سو وای 2000 کې خکی 2000 کې خکی دا نن سبا کې 2012 په ختمي 2012 په ختمي 2013 کې خو بیا اقتصاد په پخونه دا ولاړ ولنه نو دوی صنعتي پرمختګ چې دا زیاتر انګور دي او زیتون دي چې دوی خپل زیتون هم تیل وباسي او هم دوی سلاد سره خوري هم د سیم خوري نو او بل د مانټي په کې ډیر زیات دي چې خارجي ملکو ته ځي دوی خپل هم استعمالي کېلې هم کېلې لري میوه کې ما درته ویل چې هر رقم میوه سته زردالان هر څه د خصانت واردات کوي صادرات کوي نو پم دې باندې مخکې تللی ده او که د کرنې په باره کې معلومات راکړي چې د یونان هیواد په مځکو کې څه ډېر کرل کېږي نه دا چې دوی خپله دهقانان لري خپله د کم سامان چې لګیږي مثلا من خو دهقاني نه ده کړی یعنی تخم لګیږي سره لګیږي دوی ټول مصرف دوی خپل ده زیاتر په دې وچو جزیرو کې چې د ولایتو کې چې ده غنم زیات کرل کېږي پیاز ډېر کرل کېږي کچالان او لوبیا یو رقم فاصله دي افغانستان کې مرته فاصله وای دوی مرته فاصله وای دا ډېر کرل کېږي دا چې دا ما خو ته ویل چې دوی زیاتر هم دا کم شان چې دوی کری کنه خصوصا د زیتون دي او انګور دي انګورونه دوی کراسي جوړي 15 رقم کراسي ده سره ده او زیړه ده سپینه ده او شین رنگ کې ده او آبی رنگ کې ده او فیروزي رنگ کې ده رنگونه دوی ورته جوړي هغه دغه کار ده دوی او دغه زیتون دي زیتون پکې خارج ملکو ته لیږي او نور دغه تیل دوی خپل استعمالي زیاتر دلته خلک چې دي زیتون تیل استعمالي دا هم غوړي لنه استعمالي زیاتر خلک زیتون تیل که سلاتم جوړي پکې اچي که سبزیم پخې زیتون تیل پکې استعمالي د ترانسپورت برخه کې معلومات راکړي چې په یونان هیواد کې خامه لارې ډېرې دي پخې لارې ډېرې دي او کم موټران پکې ډېر ګرځي او ولې نه لري الوتکو خو باره کې خو د معلومات سره چې پرواز پکې نه کړی چې لخر افغانستان ته راتلم بیا قصه کومه نو موټر خسته موټر لري یعنی امغه جیک ماډل گاډي دلته خ ګرځي یعنی مرسیډیز سوی اوپل سوی فورد گاډي سوی او ټرینونه هم ټرینونه لري درې طبقه ټرین لري یو میټرو ده یو ټرین ده یو ټرین چې د ځمکې د پاسه ګرځي او بل میټرو چې د درې چته لاندې د ځمکې لاندې ګرځي خامه سرکونه نشته خاکسار صاحب ټول پاخه دي موټروي سرکونه لري چې د سرکونه دي چې درته 15 گاډي خوا په خوا جایږي یعنی هغه کې د سې دوی یو قانون ده منګه افغانستان غونډه به قانوني ډرایوینګ نشته چې لیسنس د جیب کې نه اصلا ګاډي ته کېناستې ده نه سي چې کمربند یا چولې نه 300 روپے جرمانه لري یعنی چک پوسټونه په موټروي باندې ستا نو هغه موټروي کې دوه طرفه موټروي ده مینس کې پارک ده یعنی هغه موټروي کې څلور پټه سړک ده یو د 130 سپیډ لپاره ده یو د 150 لپاره ده یو د 160 لپاره او یو دانه ده صرف ټریلې پکې زی هغه نه بل څوک پکې نشته کوم سلو ګاډي چې دي د ټریلو په لین رواني او نو سپیډ والا ګاډي په دې بلې رواني دا قانون ده پکې په کدا وای چې په یونان هیواد کې ماشومان څو کلن چې خونځي ته ځي ماشومان خاکسار صاحب دلته چې یو کلن سي دوی سکول ته لیږي
چې خالی یو کلن سو دوی سکول ته لیږي ولې چې یو کلنۍ نه دوی سکول ته شروع وکي تر اخره پورې همداسې سکول ته رواني ولې دلته موږ وینو دلته 4-5 رقم سکولونه دي یو چې یو کلن سي تر 3 کلنۍ پورې یو سکول کې بیا 3 کلنۍ نه 6 کلنۍ پورې بل سکول کې 6 کلنۍ نه تر 10 کلنۍ پورې بل سکول کې رقم دي نو داسې خاص دا وړوکې رکشې نه دي هغې کې کېنولي بس سکول ته روان کړی سکول ته یې وړي هلته همالته لکه کودکستان غوندې ما تاته ویل لکه کودکستان غوندې ده خو دا چې دي خاکسار صاحب یو خبره وکړم ډېر هوښیار دي یعنې دومره هوښیار دي چې عقل نه خارج خبره ده یعنې 2 کلن ماشوم یې وګورې یو رقم ته خبرې کوي چې ماشاءالله دغه نټ کې کله کېدی شي هغه ماشومان عکسونه تا به لیدلي چې هغه منځونه کوي یعنې صورتونه وایي لکه نابغه غوندې دي ښه وحیدالله جان الله تعالی ډېره مننه کومه چې په خپرونه کې راسازدر شولې د یونان نه او قدرمنو اورېدونکو ته مو د نړۍ د هېوادونو په خپرونه کې د یونان هېواد په باره کې معلومات ورکړم په دې تمه چې دا خپرونه د اورېدونکو د خوښۍ وړ ګرځېدلې وي له تاسو هم ډېره مننه کومه که په پای کې خپلو کورنیو یاران دوستانو ته همداشان افغانانو ته کوم پیام لري مهرباني وکړه ولې نه ما د خپل د نوی نسل افغانان چې دي همیشه کوشش وکړي چې خپل ملک یو کاروبار جوړ کړي او خپل ملک ته خدمت وکړي موږ خپله چې دې ملک ته راغلي اصلا خوشحاله نه یي پښیمانه دا خبره صحیح ده چې یوروپ کې پراته یي خو زړونه هم خفه دي خپل ملک کې پردی مزدوري او چیرته خپل مزدوري ډېر فرق کوي نو کوشش وکړي چې همالته خپل کاروبار جوړ کړي دا خلک چې کورو ته عکسونه لیږي یا ویډیوګانې لیږي دا خلکو زړونه اوچتوي چې ولا دا خو په مزو کې ده څه بلډینګونه دي څه چمنونه دي څه پارکونه دي اصلا دا امکان نه لري نه زړه سړي چې خپه من سوچي درد نه خوري خو دا چې خپل وطن کې ټیټ کې او خپل کورنۍ د خپل تیر کېان خرج شو دی وکي ما سلامونه ټول خپل افغان ته بیا مور پلار جان په دعوت کېږي او ابل او مور مې مریض الله تعالی شفا ورکړي نو لرې نه او پلار جان ته مې مور جان ته مې ګرم سلام نه خپل ورونو ته خویندو ته اورېدګانو ته او ورانګانو ته مې ماما کورنۍ ته مې ټولو ته ما غوړ سلامونه او مې په کابل کې اوسېږي هغوی ته سلامونه کوم او تاسو ته او چې تاسو نړۍ مننه چې موږ خراک او موږ سره پیدا وکړله د یونان په برخه کې اګر چې موږ دومره اسمانات بیا بخښنه غواړم چې کوم غلطي رانه شوي نو داسې خاص معلومات هم موږ ته نه خو بیا ما ګوډ هم درته وویلې بیا هم معذرت غواړم قدرمنو اورېدونکو وحیدالله موږ سره د یونان نه دا ما په خپرونه کې مېلمه کړی و دنه مو د یونان هېواد په باره کې معلومات واورېدم وحیدالله د لغمان ولایت اوسېدونکی دی د 8 کاله کېږي چې په یونان کې اوسېږي کورنۍ په ننګرهار کې اوسېږي له ده نه هم ډېره مننه کوم او له تاسو هم ډېره مننه کوم چې تر دې وخته زما سره وئ او د نړۍ د هېوادونو د پېژندنې خپرونه مو د ننګرهار ملي راډیو څخه واورېده قدرمنو اورېدونکو موږ د وحیدالله سره ډېرې خبرې وکړې د یونان هېواد په باره کې بیا هم په دې تمه چې دا خپرونه ستاسو لپاره په زړه پورې وي د یونان هېواد د تاریخي پېښو په باره کې تاسو ته په بله خپرونه کې معلومات درکوم زموږ د دې اونۍ د نړۍ د هېوادونو د خپرونې وخت همدومره و تر بلې خپرونې پورې ما خاکسار زیب او سره ټول همکارانو ته اجازه راکړئ د خدای په امان